یو زنانه میک اپ کړی میک اپ یو زنانه میک اپ کړی دا هغه او دس کیږي کنه کیږي او دس کلاندې جسم ته وبرسي چمړې ته دنه وبرسي نو بیا جایز دی او کده سي میک اپ کړی چې پورا پلستر ور کړی جلاندې هغه وبنه رسی کنه نو بیا خو درست نه دی ځکه دا اندامونه انزل خو فرض دي په دې باندې وبته رول فرض دي ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اسلور فرایض چې تاسو کوم په سوره مائده کې ذکر شوی دا سلور سيزونه انزل فرض دي لکه ځان له چرتلیو او پلستر ور کړی دومره میک اپ کړی او لاندې وبنزي یا داسې الیمنټس نه جوړي هغه د میک اپ هغه سامان چې هغه دن نزان ته وبنه پوری دي نو بیا خو داس نه کیږي که دن عام چې کوم میک اپونه هغه یو زنانو کې نو هغې نه خو چونکې دن نه اوبه هغه ځي بلکې میک اپ د هغې سره لړ شي نو بیا بالکل درست ده ښه څه نقصان نشته په دین اسلام او په ساینس کې څه فرق دی د دین اسلام او په ساینس کې دا فرق دی چې دین اسلام هغه یو مکمل ضابطه حیات دی کمپلیټ کوډ آف لایف مکمل ضابطه حیات دی مکمل او مستقل زندگی ده او د زندګۍ مستقل اصول دي چې هغه چرته هم بدلیږي را بدلیږي نه او ساينس هغه یو غیر مستقل علم دی چې هغه بنا دی په مشاهده او په تجرباتو باندې که تجربه او مشاهده خو ساينس علمي اگر تجربه او مشاهده نه ساينس علم بیا نه روزانه ساينس بدلیږي را بدلیږي قرآن او حدیث اقدی او اقدی نه بدلیږي را بدلیږي او مکمل قرآن او حدیث مکمل شریعت ته او ساينس هغه مکمل نه دی روزانه بدلیږي نن وای دنیا ګول ده سبا وای نه وای دا سپیریکل ان شیپ ته بیزوی شکل دی بیزوی کله سوي دا بدلیږي را بدلیږي ساينس او قرآن او حدیث دا سیس دی بس یو خبره وکړه دا ټول ساينس پر ټولېږي غوي خبره ته اخره کې او ټول راغی تقریبا قرآن سوي هغه درست ارم نوم دل څنګه دی او د دې سمانه ده ارم نوم دل څنګه دی ارم او دې سمانه ده ارم اصل کې د یو قوم نوم دی چې مخکې تیر شوی دی د عادیانو او سمودیانو نه وروسته یا د هغې قوم ته ارم وایي الله جل شانو قرآن کې فرمایي ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد په سورة فجر کې تقریبا الله جل شانو فرمایي ارم د یو قوم نوم دی اصل کې ارم د یو بادشاه نوم ارم بن سام بن نوح علیه السلام د نوح علیه السلام نوسیو د هغه ارم نوم دا بادشاه بیا یو علاقه هغه خلکو د په نوم باندې جوړه کړه هغه علاقې ته به ارم وي بیا وروسته قوم خپل ځان له دا نوم کې خودو ارم او معنی دا ده چې اصل کې یو ښکلي ځای ته یو باغچې ته وایي ارم باغچې ته ښکلي ځای ته وایي دا علاقه ښکلې وه چونکې ځکه ورته ارم وي او بادشاه هم د دې ښکلی و ځکه نوح علیه السلام نوسی و د هغې د وجې دغه نوم دلی شوی دی البته دا نوم دله که دې معنی ته وګورو څه نقصان خو پکې نشته والله جل شانو چې په قرآن کې د ارم نوم تذکره کړې ده نو د هغې قوم یې کړي کوم چې الله هلاک کړي دي دغې هلاکت ته وجې نه دغه نوم دل دا ماته مناسب نه ښکاري نور نومونه ډېر زیات دي ناروا خو ورته نشم ویلی او چونکې نسبت ته هلاکت ورته شوی په قرآن مجید کې الله جل شانو فرمایي والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي الم ترى كيف فعل ربك بعاد ته ګورې نه چې الله د عادیانو سره څه وکړه عادیانو سره الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد هغه صفت الله جل شانو د هغې کې چې کم قسم خلق مضبوط خلق التي لم يخلق مثلها في البلاد داسې خلق چې الله د هغې په شان خلق چېرته نه پیدا کړي مضبوط دغه هلاکت ته وجې دغه نوم دل مناسب ماته نه ښکاري ښه باتروم کې چې کوم بیسني نو په هغې کې چې انسان کله چارندام کوي نو ذکر کولی شي او که نه شي کولی ذکر کولی شي خو په زړه کې به ذکر کوي ذکر به کوي خو په زړه کې به ذکر کوي په خوله باندې به نه وایي ښه په خوله باندې ذکر کول په واشروم کې روا نه دي
د کوم اصول د لاندې زنانه نوکری کولی شي دا خو مې مخکې ویلو اسانه خبره اسانه فارموله که چېرته یو زنانه هغه نوکری کوي او مجبوري ضرورتي او په داسې ځای کې نوکري وکړي چې هلته خلاف شرع کار نه او کار هم خلاف شرع نه طریقې کار هم خلاف شرع نه کار هم خلاف شرع نه او عقیدې ته ضرورت نو نوکری کولی شي ګینې نشي کولی مطلب دا دا په یو حرام کار کې مبتلا ته نشي کولی داس کار غلط دی او طریقې کار غلط دی مطلب دا د سړو سره اختلاط دی د سړو سره ګپې شپې دي بې حیایي او فحاشۍ طرف ته هغه مبزي وي که نه نو داسې قسمه نوکري بیا زنانه دپاره روا نه ده ښه